زما عزتمندو دا نننۍ وظیفه د هغه وروڼو او خویندو دپاره ده چې هغوی بالکل ناامیده شوي وي. حاجتونه یې نه پوره کیږي، مشکلات یې نه حل کیږي او پریشانۍ نه ختمیږي او د خپل ژوند نه یې زړه موړ شوي وي، ناامیده شوي وي. نو زما عزتمندو ناامیدي به مونږ او تاسو نه کوو. د الله جل شانه په ذات باندې به مونږ کامله بروسه ساتو. او دا خاص او دا عظیم الشانه وظیفه چې دا به د ستاسو ژوند بدل کی، د ستاسو زندگی به بدله کی. په خپله زندګۍ کې دا خاص وظیفه چې د الله جل شانه د دریو اسماء مبارکو یو ډیره خاص او ډیره عظیم الشانه وظیفه ده. مختصره وظیفه ده لیکن ډیر بے پناه فواید او برکات دي. لہذا زما عزتمندو هغه وروڼه او خویندې چې د هغوی د زندګۍ نه بالکل زړه موړ شوي وي، اډو زندګي تیرول هم نه غواړي، هم د دې د وجې دا وي چې حاجتونه یې نه پوره کیږي، مشکلات او پریشانۍ نه ختمیږي. نو زما عزتمندو دوی ته پکار دي چې خامخا د دا عمل په خاص اهتمام سره وکړي. زما عزتمندو د چا چې داسې قسمه حاجت وي چې د هغې نه بغیر د دې بنده ژوند مشکل وي او نیمګړی وي، په مشکلاتو کې پریشانو کې راګیر وي، نو محترمو چې د چا څه قسمه حاجت وي، ناممکنه حاجت ولې نه وي چې هغه د پوره کېدلو والا نه وي او ناممکنه وي، د سخت نه سخت مشکل وي، د سخت نه سخت حاجت وي. تاسو د الله جل شانه د دریو اسماء مبارکو دا کومه وظیفه چې زه تاسو ته بیانوم، دې وظیفې سره به الله جل شانه د ستاسو هر قسمه پریشانۍ تکلیفونه ختم کی، هر قسمه مشکلات او مصائب به الله جل شانه ختم کی. دغه شان چې څومره هم د لوی نه لوی حاجتونه دي یا د واړه نه واړه حاجتونه دي، الله جل شانه به درته ضرور پوره کوي. که دا حاجتونه د ستاسو د رشتې حوالې سره وي، د نکاح حوالې سره وي، انشاءالله تعالی بهترین ځای کې به الله جل شانه تاسو ته رشته در نصیب کی. یا تاسو باندې قرض دی، د قرض د وجې نه تاسو پریشانه یئ، ستاسو په کورونو کې جنگ جګړې دي، نفرتونه دي، یا ستاسو کلي محله کې تاسو سره څوک جنگ جګړې کوي، نفرت در سره کوي، تاسو په سخت ډپریشن کې، مشکلات او مصایبو کې او د هر قسمه مسایلو کې راګیر یئ، د دې دپاره د الله جل شانه د درې نومونه کافي دي. بس په ژوند کې صرف یو ځل دا وظیفه ازمو کوي، انشاءالله تعالی د دې عظیم الشان وظیفې حیران کن فواید او ثمرات او برکات به تاسو په خپله باندې وینئ، بلکې د ستاسو چې کوم متعلقه کسان دي هغوی به هم د دې فواید محسوس کړي او ستاسو نه به تپوسونه کوي چې دا حاجت د ستاسو څنګه پوره شو، داسې چې ستاسو په وهم او ګمان کې به هم نه راځي. لیکن الله رب العزت چې خالق د ارض و سما دی، د ستاسو به د هغه طرف نه حاجتونه پوره کړي چې د ستاسو تصور به هم هلته نه ځي. دغه شانتې زمونږ هغه وروڼه او خویندې چې هغوی ډیر د غربت، د تنګ دستۍ، د غریبۍ په حالت کې دي، په قرضونو کې راګیر دي، کاروبار یې نشته، روزګار یې نشته. یا زما عزتمندو هغه وروڼه چې هغوی بهر ملک دي، بهر ملک ورته مشکلات دي، تکالیف دي، نو دا خبره تاسو یاد ساتئ چې د الله جل شانه په ذات باندې چې څومره د ستاسو یقین مضبوط وي، دومره به تاسو ته فایده ډیره زیاته حاصلیږي. بهر حال زما عزتمندو طریقه د دې وظیفې ډیره زیاته اسانه ده، په کومه ورځ هم تاسو دا وظیفه کول غواړئ او شروع کول غواړئ نو کولی شئ او شروع کولی شئ. نو تاسو به د الله جل شانه دا درې نومونه یا مجیدو، یا عزیزو، یا الله، دا په دې کې دوه د الله جل شانه صفتي نومونه دي، یا مجیدو یا عزیزو، او یا الله دا د الله جل شانه ذاتی نوم دی. ذاتی نوم دا مطلب دا دی چې دا د الله جل شانه خپل نوم دی. تاسو د دې دا وظیفه وکئ. زما عزتمندو د خوشحالۍ خبره دا ده چې د خپلو مصروفیاتو سره سره، خپلو کارونو کولو سره سره، نارینه هو خپل کار سره سره کولی شي او زنانه که چېرې کور کې کار کوي، جارو وهي، لوښي وینځي، کالي وینځي، نو هغې سره هم دوی دا وظیفه کولی شي
چې څنګه ذکر وي هم د ذکر طریقې سره تاسو دا عمل او دا وظیفه کولی شئ. بل دا دی زما عزتمندو، دا وظیفه او دا عمل تاسو په یو ځای باندې هم کولی شئ. دوه څلور کسان هم راجمع کېدی شئ، تر لسو پورې کسان راجمع کېدلی شئ او دا وظیفه په شریکه باندې کولی شئ. یا تاسو په کور کې یوازې یئ یا بهر ملک کې یو ورور دی هغه یوازې دی موقع ورته نه میلاویږي، نو هر یو مونځ پسې د لږ لږ دا وي، نو مختلفو ټیمونو کې هم تاسو د دې دا تعداد پوره کولی شئ. خو زما عزتمندو دا خبره تاسو یاد ساتئ چې د دې تعداد په 24 ګنټو کې به خامخا تاسو 2000 پیرې به د 3 نومونه مبارکه تاسو اخلئ. بس زما عزتمندو کامل یقین سره د الله جل شانو په ذات باندې کامل بروسې سره او په صحیح نیت سره پوره دیان سره تاسو دا وظیفه وکئ. ان شاء الله تعالی ستاسو تمام حاجتونه به الله جل شانو داسې پوره کړي چې تاسو ورته حیرانه پاتې شئ. د ستاسو په وهم او ګمان کې به هم نه راځي چې الله جل شانه زما د حاجتونه څنګه پوره کړم. زما عزتمندو الفاظ ډېر مختصر دي، مختصره وظیفه ده، ډېر لږ ټایم په دې باندې لګیږي. خاصې تعداد ته که تاسو وګورئ نو 2000 پیرې دي، خو چې تاسو دا لولئ یا مجید یا عزیز یا الله نو دا ډېر زر ویل کېږي. نو مختلف اوقاتو کې جدا جدا ټایمونو کې هم تاسو دا وظیفه او دا عمل کولی شئ. زما عزتمندو دا وظیفه او دا عمل به تاسو 21 ورځو پورې 21 ورځو پورې جاري ساتئ. ان شاء الله تعالی ستاسو تمام مسائل او مشکلات او حوائج، ستاسو مقاصد، ستاسو خواهشات الله جل شانه به تاسو سره په هغې کې مددګار شي. اوس زما عزتمندو راځم وظیفې طرف ته. مکمل ترتیب او طریقې کار زه تاسو ته بیانوم. که چېرې زما چینل مو لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړي نه وي نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلۍ والا نشان دی دا تاسو کلیک کړئ، سلیکټ آل یې کړئ د دې دپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته میلاویږي. زما عزتمندو زما د حوصله افزایي دپاره ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې کمنټ کې تاسو ماشاءالله، سبحان الله، جزاک الله یا د دې په شانتې نور ښکلي الفاظ منشن کړئ، ولیکئ، دې دپاره چې ما له حوصله افزایي میلاویږي او نور ډېر ښکلي وظایف زه تاسو ته په دې چینل کې راوړم. زما عزتمندو د دې وظیفې چې کوم طریقې کار دی او ترتیب دی هغه اوس ما تاسو ته بیان کو. بیا درته ویمه چې دا به تاسو 2000 پیرې د الله جل شانه د 3 نومونه اسماء مبارکه یا مجیدو یا عزیزو یا الله دا به 24 ګنټو کې 2000 پیرې لولئ. 21 ورځو پورې به دا عمل جاري ساتئ. ښه خبره به دا وي چې اول کې او آخر کې تینا 11 مرتبه 11 پیرې درود شریف هم ولولئ. زما عزتمندو ډېره اسانه وظیفه ده چې څه ټایم تاسو ته اسانه وي نو دا وظیفه دا عمل کولی شئ. لهذا زما عزتمندو ډېر مجرب عمل دی، پخپله یې هم وکئ، خپلو وروڼو دوستانو سره هم د صدقې جاریې په نیت سره شیر کئ. میلاویږم به تاسو سره بلې ویډیو کې بلې وظیفې سره. تر هغه وخته پورې ماله اجازت راکئ. د لوی الله په امان.